أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزمو وشاشو وداو درس غدرس وشبيتو خوينو کی رسول الله فرمایي چې دغه نه صحیح سب انسان کې موجود شي دغه انسان بزمنګ الله جنت لبوزي. شیخ الاسلام ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې زمنګ رب العالمین د ټول انعاماتو کې اساسي او بنیادی نعمت چې هغه قران او سنت. د دې وجه نه مولا علی قاری شه فرمایي چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسلک یو قوي عالم دی، دین د اسلام کمن او کیفن هر لحاظ سره پورا. ابن کثیر هم دا خبره کړې ده هیڅ یو شی بنی مگر دا په قران او سنت کې موجود دی، لیکن شومن په نه په ګدان اقسام او ومن کې موجود دی په قران او سنت باندې اعتراض نه کوو چې لکه ګوره دا خبره به کې نشته او دا خبره به کې نشته او دا پغدرس او شپته خوینه کې اولنې خوې چې دی هغه الحیا. انسان کې شکل حیا وي دا به جنت ته داخليږي او شکل په انسان کې حیا نه د رسول الله تعالی تعلیماتونه معلومیږي چې دا انسان بزمنګ الله جنت لبونی شي. صاحب نظر النعیم آیتونه احادیث اثار فدی اقسام د حیا ټول ذکر کړی دي. اول د رسول الله او د صحابه کرامو بعض الفاظ. عائشہ رضی الله عنها فرمای ورأس مکارم الاخلاق الحیاء، د خاصه اخلاق او جرړه اصل موقوف علیه بنیادی مسله چې د هغه حیا ده. یو شری کې کله حیا موجوده نه عائشہ به فرمای په دې انسان کې بزمنګ الله ډېر خاصه اخلاق راجمه کې او چې کله په انسان کې حیا موجوده نه دې انسان کې به خاصه اخلاق راجمه نشي او سوي ان شاء الله حیا ویلې سلام. حدیث کې راځي رسول الله فرمای وی الحیاء من الايمان، حیا چې د ایمان نه ده، ول ایمان فی الجنه، د ایمان په جنت کې معنی د ایمان د وجه نه سړی په جنت کې داخليږي. رسول الله فرمایي چې کله یو سړی حیا نه کوي د انسان بزمنګ الله جنت لبوزي، او چې کله انسان حیا نه کوي رسول الله فرمایي دا سړی الله جنت نه بوزي. دا کې څه ارشاد او مزیدار پروي د ابي امامه الباهلي کې راځي چې ابن کثیر دریم جلد کې دا ناشنا تفسیری حالات ذکر کړی دي. دا فرمای رسول الله فرمایلی دي وی الحیاء، دا حیا چې د ایو شعبه د شعبو د ایمان نه، او به حیاي چې د ایو شعبه د شعبو د منافقت نه. کله چې په انسان کې حیا موجوده وي دې سړي کې به ایمانی، او چې کله په انسان کې حیا موجود نه به حیاي نو رسول الله فرمایي چې سړی ګوره منافق دی، دا به بل طرف باندې روان دی. پروي د ابي سلمہ او ابو هريره سے باندې راځي دا دواړه فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي الحیاء من الايمان، اے خلکو دا حیا د ایمان نه ده. او پروي د عمران ابن حسین باندې راځي چې رسول الله فرمایلی چې الحیاء خیر كله، حیا ټول خیر خیر دی. اول نه نیول اخره پر ټول خیر څنګه الله راجمع کړی دی. زمونږ محمد رسول الله مقصد په دې ترغیباتو کې دا خبره ده چې انسانانو ګوره بزان کې حیا راولې ناری نو یو کسانه نه په دې باندې بتاوسو کې ایمان راشي او چې ایمان راغی به موږ الله جنت لبوش. په روایت انس بن مالک باندې راځي دا فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي وما كان الحياء في شيء قط الا زانه، نه موجودی کې حیا په یو شی کې یا په یو کس کې بالکل مگر دا حیا هغه ډولې کوي، او نه موجودی کې دا د حیا په انسان کې مگر دا په هغه باندې عیب لګي. څه مقصد؟ ظاهری خو مگر انسان دا غوړو چې زموږ د بدن د ډولې شي، شکل د ډولې شي، زموږ د خبرې د ډولې شي او مجلس د ډولې شي. رسول الله فرمایي بزان کې حیا پیدا کړ زمونږ الله به ایسه بتا کې زیبایی پیدا کړي او که چیرته به حیا دي بزان کې پیدا کړ زمونږ الله بتا ګوره عیب جن کی نقصانی بری کی
چې کله ستانو بیا چاله خستل کیږي ایسا غلبت اعراض کې مخ باړي عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې صحابه کرام راغله د محمد رسول الله نه تاسو کې چې یا رسول الله دا حارث ابن نعمان چې د افسده الحیا د حیا بالکل دا ګډ وډ کړي لري دومره د حیا په د باندې غلبه کړي چې نه چرته خبره کولې شو نه چا سره مسله کولې شو بس غل ناس دي نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يفسد الحياء حیا خو خلق نه بربادي ولكن لو قلتم کچرته تاسو دا خبره کړو چې اصلح الحیا د حیا غلط جوړ کړي د لصدقتم تاسو برشته ویلې حیا خو د انسان تربيت کوي د انسان ډول جوړي د انسان د اسلام مسله بګیدا دا خبره تاسو ډېر غلط راشه حارث ابن نعمان د حیا بالکل دا ګډوډ کړي خروج شان الفائده دي تویل شي فساد پروید عمران بن حسین باندې به راځي د الله نبی ویل شي د حیا ګور ټول خیر دی او دا پسند کړه ولې عائشہ رضی الله عنها فرمایي د محمد رسول الله حیا موږ تاسو ته شي کوي وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا بلغه عن الرجل شيء و محمد رسول الله په شکل دی یو کس نه خبره را ورسېدل نو لم یقل دشه به ورته ویلې لم قلت كذا وكذا الکه دا خبره دی ولې کړې ده ځکه زموږ باندې به دا عادت نه شي هغه انسان باندې مخه مخبري دوی هم ملګرو باندې لیکن ترمذی دی کې په میدان د جنگ کې به ټول نه خطرناک او سختدریج انسان دا علي سے فرمای چې میدان د جنگ کې به کله په موږ باندې تکلیف راغی موږ باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نو به دشمن لدی شي گزار ورکو شکلک ولكنه لكن رسول الله عام خبره کوله فيقول ویل بما بال اقوام د الله نبی ویل چې د خلکو کې څه د باز خلکو دا کار څنګه دی یا څه وجه د خلکو چې د شي کارونه کوي نو ارسل بخپل ځانو پیژنده چې لکه دا نقصان ما کړي دا خبره ما متوجه ده د دې وجنه د عبید الله ابن ابي عتبه نقل له شاغد انس بن مالک غلام دا فرمایي چې ما ته ابو سعید خدری نو ورېدلې دي هغه بده شي ویلې چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اشد حیاء من العذراء في خدرها رسول الله دا یو پیغل زنانه په خپل پړونی او صدر کې چې کوم حیا پاږي کې دا چې کوم ځای کې هغه پټي کې وی دغه نه زیاته حیا پر رسول الله کې وا وکانه اذا كره شيئا شوشب محمد رسول الله بد وګڼو عرفناه په وجهه موږ دغه اثر د په مخ کې کتو چې زموږ نبی ګوره په دې باندې خپه دي او دا ناروا ده انس بن مالک فرمایي رسول الله کې عادت دا چې کوم یو کار باغ بد غنو نو سره به مخامخ ځان نه متوجي کوي چې ګوره پتا کې دغه نقصان دی ځان نقصان دی بلکې و به ویلې چې بعض انسانان د لسې کارونه کوي منه مناسب دا چې دا کارونه به دوی نه کوي د زموږ محمد رسول الله حیا وا او حدیث کې د امر ذی پروید د ابي مسعود الانصاری رسول الله فرمایي دې په خانوی بیاونه د خبره فاتحه ده چې کله ته حیا پری دي څه شي کوي څه شي وغاړي بیا ته کوا دغه حیا چې موږ تاسو راټینګ کړیو یو بل روایت کې راځي پروید د ابن عون او هغه د سعید ابن مسیب نه نقل کوي اگر که سندن په دې باندې علماء کلام هم کړی دي رسول الله فرمایي چې قله الحیاء کفر انسان کې چې کله حیا را کم شي دا ګور د کفر په طرف باندې به رواني کی ټیک ده کدا کافر نه اخر نتیجه ګور خراب بل لکم تمامېږي او ګور په دې حیا کې ټول خیر دی او حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې رسول الله عروه ابن مسعود دا خبره وکړه چې د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه کاکاو دا یا عروه ان الله يحب الله منك اذا اقبل نصر شبابك حياوي او کوم یو انسان کې چې به حیا د انسان سره زمونږ د الله ګور ډیره سخت ورانه ده څه مقصد زمونږ د رب العالمین د مینې محبت د لپاره ډیر کارونه دي قران دی منځ دی ذکر دی د الله رضا ده د الله په نومونو کې سوچ د الله د نومونو سره ځان مختکول د خپل زړه د الله په وړاندې دی قیدی غونې تړل الله له وخت ورکول د الله د اولیاء سره کې نسل د محمد رسول الله تابعداري د الله د پر د خلکو سره مینا هغه کارونه کول چې باغې نه مخکې يحب ټکی ذکرې او د ټول نعمتونو نسبت رب العالمین لکول لیکن دغه امانت له حاصل د وادي پابندي دروغ نه ځان ساتل یو پکې حیا ده
رسول الله فرمایي که تاسو وغواړئ چې د رب العالمین محبت ځان راتاو کوي انسانانو بزان کې ګوره حیا پیدا کوي چې د بل کارونه به منع شي او تر دې پوری وزید عمر بن عبد العزيز سره ملګری فرمایي هما ایاس ابن معاویه فرمایي وې داغه پونانه د حیا تذکرہ خلکو وکړه چې لکه حیا دار کم تر او دار کما وی فقالوا دي خلق ویل شي الحياء من الدين دا حیا د دین څخه ایسره عمر ابن عبد العزيز ویل بل هو الدين كله دا حیا ټول خپل ټول دین دی لکه العباده الدعاء هو العباده لکه څنګه دا دعا به نه عبادت د دغه شمنه دا حیا شکلی دا عمر سے فرمای عمر ابن عبد العزيز وی دا ټول دین په انسان کې راځم شي نور کارونه بدل آسان شي او بینی روایت کې دا خبر راغلی دا دلیل به دې معنی چې انسان کله بزان کې حیا پیدا کړي نو بس دې انسان ځان له ایمان مسله برابر کړه وجدل چې رسول الله دې ترغیب دي طرف له ور کړی دی ابي سلمہ فرمایي دا عائشه بین نقل کړي دا رسول الله فرمایلی دي لو كان الحياء رجلا کچرته دا حیا یو سړی ویل کان رجلا صالحا یو نیک عمل انسان به ولو كان الفحش كبحي چرته یو سړی ویل کان رجلا دا ډېر بد سړی به حیا کچرته انسان وي په دې ټول انسانانو کې چې کوم نیک انسان خلک بغوته کوي دغه به حیا وي او کچیرته بحیی انسان وینو ټول انسانانو کې بد عمل انسان بد اخلاق انسان هغه به دا وي خلکو دا بغوته کول شي لکه دا دی یو روایت کې راځي روایت د صباح ابن محمد هغه د مره هغه د عبد الله نه نقل کړي ترمذی کې دا روایت دی یو ورځ رسول الله ملګرو له ویلې چې د الله نه حق حیا وکي ملګرو له مکه حیا ده د الله نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړو وکړه چې انسان د خپل سر حفاظت وکړي او اقندامونه چې په دې سر کې دي سترګې دي غوګونه پوزه ژبه دا یو سړی غلط استعمال نه کړي دا حیاناک دی او چې غلط استعمال کړ محمد رسول الله فرمایي چې انسان په ورځ قیامت الله د شرمېدل انسانانو سب کې راوچي راځي وګورو پر دې زنانه کې شرط موږ وګورو موږ څنګه نظر کوو غانې بچانه موږ وګورو کني ورو په دې ژبه باندې موږ چرته غلط خبرې کوو کني کوو عبد الله ابن مسعود ویلي وی په ټول شیونو کې چې زیات زندان ضرورت لري هغه د انسان ژبه ده رسول الله فرمایي اکثر خلک په دې ژبه باندې لوکړي شي دي حتی تر دې پوري امام زاهبی رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړې ده د بعض علماونو چاته پوښتنه کوي چې په انسان کې به تقریبا څومره مرزونه وي اتذرا لیکن د وزر نه سونه نه مرزونه علاج په یو خبره کې چې انسان د ژبه صحیح استعمال کړي ډېر خطرناکه مسله ده او کله چې انسان د خېټه حفاظت وکړي او د خېټه چې بکم شي مشتمله ده معنا حرام نه خوري مرګ یا د یو قیامت یا د چې انسان حیاناک دی او کدا چې بدون شرط به انسان کې موجود نه یاد ساتي چې انسان رسول الله فرمایي دا ګور شرمېدل د پورز قیامت بل د شرمېدل سب کې روچي راځي د قران او سنت وزن پیدا والی چې موږ به حیا یو کبني ابو الخير فرمایي در سعید بن یزید نو ریدل دی یو سړی واغ ویل یا رسول الله یو سړی ما ته وصیت وکړه رسول الله ورته ویل عزت تعالی وصیت کوم ته بد الله نه د حیا کوي لکه سبب د قوم کې چې عزتمن سړی دی نه کمل سړی دی داغه نه څنګه حیات ته کوي دغه شان حیا الله نه کوا به د قوم کې عزتمن انسان هر انسان له هغه غفلار دی زموږ اوسه غفلار په یوځای کې ناشتي سم خیر لمن بکنزلو کو یو پردیس نه له وګورو نه یا به غلط خبرې وکړو نه رسول الله فرمایي لکه څنګه چې دی عزتمن سړی نه سبب د قوم کې ته حیا کوي دغه شان حیا الله نه وکړه ده ام لازیتا زګه څنګه الله ډیر لایق دی یو ورځ ابو بکر رضی الله عنه خطبه ورکوله او د شی ویل چې یا معاشر المسلمین اے مسلمانانو ټول غیا د الله نه حق حیا وکي وی فوالذي نفسي بيده زما د قسم په حق ذات باندې چې زما د نفس هغه بده لاس کې دی لاس موږ د الله صفت دې کوم چې هغه د شان مناسب دي کې د تعویل نه مویل نه مکو چې قدرت دی او فلان دی او فلان امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي وی کوم سړی چې د ید نه معنا د قدرت اخلي د سړی ګره د معتزله کو طرف باندې کوکش ابو بکر صاحب خطبه ورکوله وی د الله نه حیا کو زما د قسم په حق ذات چې زما د نفس هغه بلاس کې دی وی زه همیشه چې کله خپل بولو براس په طرف زما وې دا جامه په دې ځمانه سره تاو ما د خپل رب العالمین نو مال حیا راشي بالکل ځم به سره تاو کوم کې د انسان ضرورت دی عمر بن الخطاب فرمایي د مالک بن دینار دا خبره نقل الله
من قل حیاؤه د کوم انسان چې حیا کم وي دا تقوا به کم وي دا چې تقوا چې کم وي دا زړه مړ شو او دا چې زړه چې مړ شو موږ الله به دا سره جهنم له بوزي منه به حیا انسان به جهنم کې پروت دا عمر صاحب خبره مقصد دی او عمر رضی الله عنه فرمایي وکم انسان چې هغه حیا کوي دا به خلکو نه پټ کړي شو چې کله یو سړی پټ کړي شو ته کې به تقوا راشي چې کله بچا کې تقوا رااله وېدا چې انسان د جهنم له اور نه بچ کړي شي معنا دا شولا چې تاسو د الله نه حیا کوئ نو به د خلکو سره ډېر ناس ولاړ تاسو وینا کوشش ودا کوئ چې رب العالمین څنګه راځي کو بکم کیفیت باندې هغه خوشاله کو یو بل د عمر ابن عبد العزيز نه دا خبره نقل ده عبد العزيز بن رفيع نه هغه د وحب نه نقل کړی دی و الایمان دا ایمان چې عریان بربند دی یو سړی چې بربند زمانه جماعت ولباسه التقوى د دې جامه چې د تقوا ده وزینته د دې ډول چې الحیا او حیا ده وماله د دې ایمان ده مال چې العفه هغه پاک دامنې ده کله چې موږ وسو جامې نه د شان سره وخت تیرولې شو د قشن ایمان بربند دی جامه چې هغه تقوا ده الله نه یره به انسان چې کله جامه واغوند نو زیب جنت برابرې هغه به حیا ده او به د انسان د مال ضرورت پیدا کیږي هغه به عفت ده پاک دامنې ده او دانش بن مالک نقل دی هغه رسول الله نقل کړي رسول الله فرمایي چې د هر دین د هر ملت د لپاره اخلاق دي خود اسلام اخلاق چې د الحیا او هغه حیا ده رسول الله دومره ترغیب ورته تر باندې ورکی او دا حیا راتګ نه کوي مگر په خیر باندې هر وخت لپاره د خیر عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې ما د محمد رسول الله نو ورېدلې من لم يكن له حیا و د چا حیا نه دا دین نشتا ومن لم يكن له حیا و د چا حیا نه په دنیا کې ودا سره به ګور جنت نه مر داخل نشي تاسو ترغیبات ورکړي دي لا ایمان لمن لا حیا له کله چې په انسان کې حیا نه وي دي انسان کې بالکل سره قوي ایمان هم نشي راتللی او به دا خبره بار بار کوله چې عبد الله ویری دي الايمان عريان د ایمان بربند دي د غزنت تقوا د دغه لباس ګوره حیا ده ترغیب دي خبر لشه د انسان بربند حالت کې وخت نشته ورنه ایمان به دښنه پاتې کیږي یو بل لوت کې دا راغلي دي اگر کولمو باندې کلام کړي دي وکړه چې انسان حیا ونه کړي ودا سره به ګوره اخر نتیجه به دی ایمانی جوړیږي ذکر رسول الله فرمایي د ټول انبیانو دا خبره نقل ده چې کله انسان حیا پرې خو د څه شي پیدا کوي کولی شي حتی کچره په انسان کې حیا موجود نشي ودا انسان به همیشه په اور کې پروت او کچره په انسان کې حیا موجود ده انسان ګور لاړ نشي یو ورځ به موږ رب العالمین دره اوچت کی حسن بصری نقل لي و الحیا دا حیا یو خو دې د خیر د خوینو نه په انسان کې نه موجودي مګر رب العالمین دغه انسان د حیا د وجنه اوچتای چې کله په انسان کې حیا رااله او رسول الله فرمایي چې دا حیا یو اسره د ایسو د ایمان نه او ایمان په انسان کې موجود نشي چې کله په هغه کې حیا نه او دا ټول حیا لندګي په عقل باندې ولا دین من لا عقل له چې کله د انسان لپاره عقل نه هغه کې سره خو به دین نشي پاتې کېږي معنا دا چې کله په انسان کې حیا وي دا انسان به عقل مند او چې کله په انسان کې حیا نه دا ګورې به عقل انسان دی دا روپین دا ګورې به عقل او قمقل انسان دی چې دا خبره کې دا جامع مباشر دا کارونه وکړو دا رسول الله فرمایي ویدری خو نه شکل په انسان کې موجود شي او بس شي دا انسان دغه وجنه په دنیا کې یو بګه حیا ده او کدا چیرته په انسان کې موجود نه شونه یاد ساتي دا انسان به جهنم کې معذب کیږي یو چې به حیا په انسان کې موجود شي او بد زبانی او قلت الحیا سليمان دا خبر نقل دی رب العالمین چې کله یو بندر اراده د هلاکت کې حیات وباس او کله چې حیات وېستل شو د شي انسان چې کله زمونږ د الله سره مخامخي کې دا یاد ساتي زمونږ الله به ورمانه غوسي تقریبا دعا آیتونه د محمد رسول الله نه هیڅ احادیث سلويک اثر د بده حیا کې راغلي دي امام نووي رحمت الله علیه د جنید بغدادي نه نقل کوي حیا ویل شي صلاح د الله په انعاماتو کې سوچ کوا په خپل تقصیراتو کې سوچ کوا د دین چې کوم حالات وروته بس دغه حیا ده ابن حجر په ویلي وېدې چې خوینه په انسان کې موجود شي چې دې خوینه د وجنه وېدا سره د بد اخلاقی او د بد کارون نه منش انقباض النفس عن ارتكاب المكروه وې چې کله دا سړی د بد کارون نه منشو بس دا حیا ده او چې بد کارون په طرف باندې ورمان شو دا ګوره به حیا ده شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې لږ قسمه حیا ده
یو حیا د ګناه نه شکل د انسان نه ګناه وشي آدم علیه السلام شکل دانو خړلې شو منډه واخسته شربینیم لیکلې وېسمنګ الله ور باندې आवाज وکړي چې یا آدم تزمانه تک تک وي نه حیا من رب العالمین استلم علی حیا راشي دل ویل شي حیا د جنایت دویم حیا د تقصیر ده ملائک شدي هغه ګناهونه نه کوي لکه څنګه چې موږ داسه او باسو نه باسو د قشم د الله بندگی کوي خو اخر کې به هم د الفاظ وي چې الله موږ ست حق بندگی نه کړی کوم چې سره شان سره مناسب دریم حیا د اجلال ده حیا د اجلال ابن قیم فرمایي دي ته ویل شي چې کله د انسان په دې کې د رب العالمین څومره قدر وي هغه د سره به د الله نه حیا کوي رسول الله چې کله مکه راتلو د سیرت په درسونو کې راځي لزر مجاهدینو سره و تور پړګي تړلو وې تر دې پورې چې د اثر دومره کته کې چې د وخه د اسب دي زین باندې داغه د تندې مبارک ولګي چې د پوښتنه کې یا رسول الله دا کار دی ولې وکي وی حیا منه د الله نه مال حیا رااله ځکه څنګه محمد رسول الله په ځړ کې د رب العالمین ډیر وقار او عزت پروتو چې کله د انسان په ځړ کې د الله څومره قدر یې څومره وقار او لوی وي هغه به دغه انسان نه د الله مبارک د حیا صادریږي څلورم حیا د کرم ده زینب رضی الله عنها شکل واده شو د خندق په غزا کې دا مسله ذکر کړل شو مخکې د احزاب په غزا کې رسول الله بار بار تلو تر دې پورې چې ایتونه الله نازل کړو چې د محمد رسول الله د بیبینو کوټو له مور ځای بازار د ضرورت نه او که سوال ته کوي نو اجازه به د پردې نه اخوا دلته رسول الله د ملګرو لګور د خبره ونه کړ چې تاسو وځي ځکه رسول الله باندې حیا غالب و او بل حیا د حشمت دا دغه مثال علي سے فرمایي وزمانه به مجید راتله د انسان د خاص اندام د سپین اسلیکنا کې غونډي وبا خو محمد رسول الله دا تاسو نش کولای وجه دا و چې د غل رسمه په نکاح کې و مقدار سره مې تاسو کې چې ته د رسول الله د باره کې پوښتنه وکړه ویل چې بدی سړي باندې غسل نشه مگر او داس په دې خاص اندام باندې وبا اړای دا حیا د حشمت او بل حیا هغه حیا د دې خبره ده چې انسان د رب العالمین عظمت پر لکه ولري لکه بندا چې حیا کوي د الله نه یو حیا د محبت ته چې سره مینه د رب العالمین سره د مینه د رسول الله سره د مینه ده نو هغه محبوب وړاندې انسان به بعض حرکتونه نشي کولای وجدا وجد چې حیا په دې محیط کې موجوده ده چې هغه حیا دغه حرکتونه من کړي دي او بل حیا د عبودیت چې دا د الله نه ير او د الله نه مینه دا ډول چې کله جمع کړي شي بس دغه ویل شي حیا بل حیا د شرف ده انسان ډیر مالدار دی او داغه نه سړی چې کله طلب د مال وکړي دا چې مامورغه د مال دلور کی اې د سړي د شان سره مناسب نه دا کار کړي وي په کار دا جزیت کار کړي وي او بل د انسان حیا د خپل ځان ده اې دې حیا به ډیره پیدیم دي یو پیدا علماء دا ذکر کړی دا چې دا د ایمان یو خوې دی انسان په انسان کې موجود شو دي خوې د وجه رب العالمین د جنت نبوش دویم انسان د حیا د وجه د ګنا نه منع کیږي دریم چې کله په انسان کې حیا وي د چې انسان مدنه کې په طرف باندې مخوړان دي څلورم د چې انسان د دنیا او د آخرت د شرم نه بچ کړي شي او پنځم دا د ایمان د شعبونه یو لوی شعبه ده او شپږم د انسان به همیشه عزت مني ومه پیدا علماء دا ذکر کړی چې دا د انسان د طبيعت په پاکوالي باندې دلالت کوي چې بده کې حیا ده او چې کله په انسان کې حیا نه دا دلیل ده بده خبره باندې چې داغه د طبيعت ګندري اتم دا د انبيو د صفاتونه یو صفت دی چې په انسان کې موجود شي او نه هم د چې انسان به د اقشار محبوبانو نه چې هغه څنګه الله دی او هغه به د دنیا کې مخلوقات لسمه پیدا به علماء دا ذکر کړی چې محمد رسول الله ډېر ترغیب ورکړی دی د دې وجنه معبد ابن کعب الجهنی نه نقل دی لباس التقوى الحیا و د تقوا جمع چې دا هغه حیا ده نو موږ او تاسو د محمد رسول الله د حدیثونو دا خبره معلومه کړه چې 380 خوونه دي رسول الله فرمایي چې دا په عیسی په چا کې موجود شي دا انسان په جنت ور داخليږي نو پاګه کې مولانه خو ویلې حیا الله رب العزت موږ تاسو یقیني او کامل حیا والا انسانان جوړ کړي او دا خبره اوس موږ پاتې شول چې اسباب د حیات څه دي موږ حیا کله راتلی شي دا ډېره مهمه خبره دی ملګری کړی دا یو دا چې انسان بد الله په انعاماتو کې سوچ کوي دویم انسان په خپل ګناهونو کې سوچ کوي دریم د انسان بد رب العالمین نه دعا طلب کوي څلورم د انسان مجاهده کوي او پنځم هغه آیتونه او حدیث ګوره چې هغه په باب د حیا کې راغلي دي لکه نظر النعیم دا ټول جمع کړي او شپږم ځان کې احسان پیدا کا عمل د الله د لپاره کا کله چې دا کارونه وکړو د شپږ کارونه امید دار چې الله وتعالى ان شاء الله حیا پیدا کړي رب العالمین موږ تاسو د قران او بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین